بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو، ویډیو اوږدول نه غواړم. نننۍ ویډیو زما چې دا یو ځل بیا د اردو ژبې زده کړې باره کې ما تاسو ته جوړه کړې ده. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته هغه جملې ښایم کوم چې په روزانه ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي. نو تاسو نه هیله کوم چې زموږ ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور دوستان هم ترې ګټه پورته کا او زموږ چینل آنلاइन لرن هم در سره سبسکرائب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستو، آنلاइन لرن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. اب دیکھ رہے ہیں آنلاइन لرن یوٹیوب چینل. محترم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر آفیت سے ہوں گے. دوستو، اس لیسن میں ہم پڑھیں گے پشتو زبان وہ جملے جو روزانہ بولتے ہیں. دوستو، کہ آپ ہمارا چینل میں نئے ہیں اور آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل آنلاइन لرن نہیں سبسکرائب کیا، میں آپ سے خواہش ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور آج میرا ویڈیو ضرور لائک اور شیئر کریں. ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دوستانو، ښي طرف ته چې په سور خط لیکل شوي هغه په اردو ژبه کې دي او چپ طرف ته چې لیکل شوي تور خط باندې هغه پښتو ژبه کې دي. لومړی، اس نے میرا دامن پکڑا. اس نے میرا دامن پکڑا. هغه زما لمن ونیوه. هغه زما لمن ونیوه. اس نے هغه میرا دامن زما لمن پکڑا ونیوا. دامن لمن. اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے. اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے. د هغه په لاس کې ګړۍ ده. د هغه په لاس کې ګړۍ ده. گھڑی گړۍ یا ګینټه. میرے کپڑے نئے ہے. میرے کپڑے نئے ہے. زما جامې نوې دي. زما جامې نوې دي. میرے کپڑے زما جامې نئے ہے نوې دي. کپڑے جامې. تم مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تم مجھ سے کیا چاہتے ہیں. ته مانه څه غواړې. ته مانه څه غواړې. تم ته مجھ سے مانا کیا چاہتے ہیں څه غواړې. کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون ہے. آیا تاسو ویلی شئ چې هغه څوک دی. آیا تاسو ویلی شئ چې هغه څوک دی. کیا آیا آپ تاسو بتا سکتے ہیں ویلی شئ او کون ہے هغه څوک دی یا او کون تا هغه څوک ہو. آپ اسلام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. آپ اسلام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. تاسو اسلام په باره کې څومره پوهیږئ. تاسو اسلام په باره کې څومره پوهیږئ. آپ تاسو اسلام کے بارے میں اسلام په باره کې کتنا څومره جانتے ہیں پوهیږئ. دوستو، ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں. بہت شکریہ. اس نے اپنا کام کیا ہے. اس نے اپنا کام کیا ہے. هغه خپل کار کړی دی. هغه خپل کار کړی دی. اس نے هغه اپنا کام خپل کار کیا ہے کړی دی. کام کار. تمہارے کپڑے کیوں میلے ہیں. تمہارے کپڑے کیوں میلے ہیں. ستاسو جامې ولې خیرنې دي.
ستاسو جامے ولی خیرنی دی تمہارے کپڑے ستاسو جامے کیوں ولی میلے ہے خیرنی دی رومال جیب میں رکھو دسمال جیب کے کیکدا رومال دسمال جیب میں رکھو جیب کے کیکدا رومال جیب میں رکھو دسمال جیب کے کیکدا اس کے چادر پیٹی ہے اس کے چادر پیٹی ہے دہہ چادر شلیدلائی دائی دہہ چادر شلیدلائی دائی دوستو یہاں پر مجھ سے ایک غلطی ہوگی اردو پر جائے پشتو لکھ دیا ہے اور پشتو پر جائے اردو لکھ دیا ہے اس غلطی پر میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں دا کوٹ پرتا غٹتائی یہ کوٹ تم پر بڑا ہے یہ کوٹ تم پر بڑا ہے دا کوٹ پرتا غٹتائی دا کوٹ یہ کوٹ پرتا تم پر غٹتائی بڑا ہے یہ کوٹ تم پر بڑا ہے دا کوٹ پرتا غٹتائی میرا گریبان چاک ہے میرا گریبان چاک ہے زما گریوان چیرے دائی زما گریوان چیرے دائی میرا گریبان زما گریوان چاک ہے چیرے دائی دوستانو د ویډیو کتلنا ډیره مننه نننۍ ویډیو زموږ چې وه همدومره وه زه تاسې نه یو ځل بیا هیله کوم چې زموږ ویډیو درسره لایک کړئ او درسره شیر یې کړئ تر څو نور دوستان یې هم وګوري او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي که تاسې کومه پوښتنه لرئ یا غوښتنه لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله چې په راتلونکي ویډیو کې به زه د دې ځواب درکړم د الله فامان دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ میں لکھ دو میں انشاءاللہ آپ کا سوال جواب دوں گا مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ